محترم والی صاحب د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ ملي پولیس او محلي پولیس په پل نظام ترتیب او ستاسو د راتګ ویاړ لري د قطع بلندۍ د ګوشتې ولسوالۍ د امنیه قومندان هنرشاه کوچی شاه آرام سای بالا بزنش ښه راغلاست وایم چې ډېره مننه درنه کوم چې والي صاحب زموږ د ګوشتې یو سرحدي ولسوالۍ ده او تاسو تشریف راوړو هر کله راشئ په خیر راشئ ډېر ښه راغلاست درته وایم داسې سفر دی چې کار نه کېږي بیا نه ځو او که کار کېږي ورسره ځو چې عملي شي نو دا رئیس صاحبانې ټول ځان سره مخکې کړي تاسو به خپل بدنامي ووایي او هغه څه چې دومره وړي هغه تاسو مخکې دا کړي او انشاءالله چې کېږي به هغه موږ ځوانان شته تعلیم یافته خلک شته دی خو هېڅ چا ورته یو کار نه دی ورکړی لکه څنګه چې دغه دي ریاستونه دي په یو ګوشتوال نشته موږ دا غواړو چې په هر ریاست کې زموږ د ګوشتې په کساني او تعلیم یافته خلک چې تعلیم هم وکړي نو په خوړلو کې هم ګرځي نو دا به په خپله هغې سره ریاستي تکلیف هم پیدا کېږي او ټول هم دغه او هغه په خپل تعلیم عالم سره پیمانه د سیند غاړې چې د آباد ځمکې رانوې وړلي دا بولډرې غواړي چې د دې کونړ سیند ته دلته بولډرې واچول شي په خوړونو کې چې کله سیلابونه راشي هلته استنادي دیوالونه پکار دي دغه د کامې په ساحه کې خو ما تاسو ته یو ورځ په ټلیفون باندې ماس کړی و دغه 3.5 یا څه کم څلور کیلومتره سړک دی د میانونو خطر هم ده سړک هم خراب دی د دې جوړولو ته صاحب ستاسو یو جدي توجه غواړي د للمې د ځمکو دپاره والي صاحب محترم زموږ دا پاس عزیزان د څښلو اوبه نه لري په دې اوس وخت کې دا ماماخیل دي دوړخیل دي خوږاخیل دي ټوله خاوره صاحبه دشته که باران وشو خو ځمکې بیا حاصل ورکوي که باران ونه شو نو ځمکه هېڅ حاصل نه ورکوي د دې دپاره د څښلو کویانو ډېر زیات ضرورت د دغه پول هم صاحبه سروې او ډیزاین یې هر څه شوی دی که وشو نو تاسو لږه توجه وکړه دا کار به یو تعداد انجینر صاحبانو زموږ داسې ګیله ده رئیس صاحب انکشاف جهاد ورته به هدایت وکړي چې انجینر صاحبانو موږ د ګوشتې خلک ستاسو ذمهواران یو چې په سرحد په هر ځای کې تاسو کار کوئ تاسو به امنیت تامیني نو موږ داسې پیشنهاد کوو چې په دغه 21 پوستو چې خالي شوي دي دغه 21 پوستې ځایونه ډک شي که چېرته امکان ولري هغه قومي ملیشو ته د معاشاتو درکړل شي که هغه امکان لري نو سرحدي دغه نه که د 21 په ځای باندې 15 جوړ شي انشاءالله زموږ هغه خالیګاوې او امنیتي بعضې خبرې چې دي هغه باید حل شي وشي خو ډېره ښه ده بل نو قمندان صاحب د امنیت ته یو پیشنهاد لرم الحمدلله موږ د خپل قمندان صاحب د امني نه دا ولسوالي دغه ځکه دا خبره کوم لږه به لګئ خو زه به په ډاډ څه ویم چې زموږ د ولسوالۍ ټاټ ورکوټ دی کشر مشر ټول دي راضي او دي خوشحاله یو حقیقتا چې کارونه چې دې په حق کې نستي دا ورکوټ فکر نه کوم کتاب پیسې ورکوي فکر نه کوم کړي مشان ورکوي قمندان صاحب د خپلو مدارکو نه د خپلو مصارفو نه د خپل ځان نه د خپل معاش نه د خپل عسکر حکومت نه خپل مصر حکومت امنیت پر اړه شوی چې موږ امنیت د ګوشتې ولسوالۍ د قومي فیصلو د مخنیوي وشوه په دوه شوي موږ په هغه وخت کې فیصله کړې چې مخدرات او امنیت ملکی پرسنل او د ګوشتې ډېرو خبرو مشرانو علماء کرامو ځوانانو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تر هر څه د مخه تاسو ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلال الطواف محمد اشرف غني سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او ډېر زیات خوشحاله یم چې زه د ګوشتې ولسوالۍ ته د اول ځل دپاره راځم. زه د ګوشتې د ټولو ولسونو نه مننه کوم چې واقعا امنیت دلته تامین دی، دلته ستونزه نشته دی. کوم مشکل چې دلته دی هغه د معدنونو طالب و داعش دلته نشته دی. اوس که زه یو چا ته ووایم چې ګوشتې ته لاړ کېدای شي هلته ډېر نام دی. تاسو ته معلومه ده چې د کامې د نیولې تر پورې خاصه تقریبا 30 کیلومتره سړک دی او ټول د غرونو په خوا کې خو یو عسکر محلي پولیس خیزش او پوسته هلته نشته. همه لاره ټول امن. مخکې مشران ویلې چې پولیس راته ځای کوو دا کسه دا چې لس چنده شي چې تاسې امنیت ونه ساتئ په دې ونه ساتئ. نو په دې خاطر په امنیت کې د ولس رول مهم دی. صحیح ده چې په ځینو کې به کم شوي هغه تهدید چې پخوا اوس نشته. د حکومت هم خپله بودجه لري، محدودیت لري. ځکه اوس هم د حکومت زیاته بودجه د بهرنیو حکومتونو نو چې ته تل چاته سوال لاس وړې نو مشکله ده چې احراز الله ستاسې لاس راکړي. د جلال الطواف جمهور رئیس یو لوی کار چې روان کړی دی هغه دا ده چې موږ باید خودکفا شو. بل چا ته احتیاج او احتیاج ډېر بد شوی. نو په دې خاطر باندې موږ چې څه عاید حکومت لرو که هغه د هر لارې دی هغه باید صحیح راټول کړو، صحیح مصرف کړو او په هغه شیانو مصرف کړو چې زموږ د ولس په ګټه ده. څه چې موږ لرو د حکومت په چوکاټ کې د نګران د ولایتي ادارې په چوکاټ کې او رئیس صاحبان دلته هم تشریف لري. نو زما رئیس صاحبانو سره همیشه دا خاص دی چې هغه څه چې کولی شي هماغه ولس ته باید تشریف کړي. څه چې وسه نه کېږي هسې د دروغو دعوې وعدې ښې نه دي چې چا پرې وکړي. او زما د دې ځای نه د بهري ادارې نه هم د ټولو شعباتو کارکوونکي چې کوم یو دي د دې ونه هیله دا ده چې هغه مشران علما مدني ټولنې ځوانان یو جمعه وقف کوي او دا کومې پروژې چې په ګوشته کې روانې دي دا وکړو. بیا به تاسو ته پته ولګي چې دلته کار شوی دی که یا کار کېږي که نه کېږي. زه اوس که یو دوه درې مشران ته ټول معلومات وي د ټول ولس ته ټول معلومات نشته چې په فلاني ځای کې څه پروګرام روان دی، فلاني ځای کې څه پروګرام روان دی. نو که دا تاسې په خپلو سترګو وګورئ نو بیا یو څه هغه اطمینان حاصلېږي. زه تاسو ته یو څو تکمیل شوو او تکمیلي د هغه موضوع یادونه تاسو ته کوم. د خیزو کانال جوړ شوی دی که نه؟ صحیح ده. ورسک کانال تکمیل شوی دی که نه؟ صحیح ده. د میوو باغونه تاسو ته جوړ شوي دي که نه دي؟ صحیح ده. تجربه د خرما باغ هم دلته جوړ شوی دی، اوس حاصل یې ورکړی دی. د اسنیپ برنامې له لارې ډېر فعالیتونه تاسو ته شوي دي که نه دي؟ زیارت هغه مور ماشوم روغتیايي مرکز لپاره هغې کې کار روان دی. صحیح ده. د ګوشتې د CHC کې د ناروغانو انتظارګاه هلته جوړ شوی دی ناروغانو لپاره. صحیح ده. نو دا چې روان دي که نه حرفوي زده کړو ماشومانو لپاره کارونه شته د حمایي د ښځو لپاره. غیر دولتي مؤسسات لکه تاسو ته سویډن د موسسې د NSP پروګرام دلته راغلی دی. اوس نه رالېږلی دی، ماته پته ده چې اوس موسسې ده شپږ میاشتې خو یو کورس یې خو لته ورکړی دی. صحیح ده. د سویډن د کمیټې دغه دلته راغلی دی پروګرام. صحیح ده. د NSP غوندې پروګرام هغه عملي کوي. ښه دی که نه ښه دی؟ د
د اوبو رسونې دوه شبکې دلته فعالې شوي صحیح ده نو که دا پیسې ته ټولې راټولې کړي یو سل شپږ شپېته میلیونه افغانۍ دویم دا پوسټ چې موږ په پلان کې لرو تاسو ته څپوري کلینیک د احاطې دیوال دی جوړېږي صحیح ده احمد علي جوړخیل پاچاهي غونډه استنادي دیوالونه 33 میلیونه افغانۍ هغې دپاره اختصاص شوی ده استنادي دیوالونه باندې جوړېږي دغه درې ځایونه مې چې یاد کړل تدریسي توکي به تقریبا د 3 لکو کې اخیستل کېږي مثلا اوبو رسونې شبکې به نورې جوړېږي تاسو ته شبکې د 1 میلیون په افغانیو په حدود کې دا به تاسو جوړېږي انکشاف جهاد یې تاسو ته جوړوي د اقرا د برنامې د لارې چې هغه د مکاتب جوړول دي نو مکاتب به تاسو ته د 48 میلیون په افغانیو دا څه کال نور مکاتب تابع دي د کانالونو کوڅو او لارو جوړولو 22 میلیونه افغانۍ تاسو باندې تخصیص کړل شوی دی چې هغه د انکشاف جهاد په چوکاټ کې د سړک ترمیم تاسو یې ویلې چې فایداګۍ د ریاست لارې دا ترمیم به شروع کړي د کامیاب دغه نه په دې ځای پورې او دغه سړک چې کوم یو خراب دی اوس لپاره به هموارېږي هغه فورس کې ورته وایي هغه به اچوي او کوشش به کوو چې د قید لپاره هغه امکانات پیدا کړو خو دا اوله مرحله دا به جوړېږي چې قید ته تیار شي 3.1 کیلومتره واقع دا ده چې یو سړی حیران یې یعنې خبره په کاشکوټ کې وه هغه خوا ته مو دې خوا ته مو منځ کې دا 12 کیلومتره خراب کړه دې په نوم سړک جوړ دی هغه خوا ته مو منځ کې دا د برېښنایي سروې تاسې مخکې دغه وکړی چې د ګوشې سروې شوې ده په تور بابا کې اوس عملي کار ته شروع شوی دی او نوبت به پښتي دا به دلته عملي کېږي همدا نن جمعه په کال چې 9,000 چرګانو توزیع شروع کېږي خو دلته بحث دا دی چې واړه فارمونه ښځې کوي دا یو بحث دی بحث په دې معنا باندې چې غټ فارمونه مارکیټینګ وکړي ځکه چې ته د 15 ورځو د اضافه کچر نه ساتي تاوان نو مارکیټینګ ورته باید برابر شي کنه مصرف کوونکي هر څه وکړي خو نتیجه نه جوړېږي نو دا واړه دې نه خطر چې دا کور کې ښځې سمبالولی شي او یو څه د عاید باندې رامنځته کېږي دغه د پروګرام ډیزاین همدغسې شوی دی چې بانک جهاني ورکوي خو د دې تر څنګ دوه نوي فارمونه دلته جوړېږي او هغه به دلته عملي شي نو که دا پیسې دغه د راروان د پلان شوي تاسو ته حساب کړو 180 میلیونه افغانۍ اوس خبره دا ده چې دا پیسې دا کارونه چې کوم یې وویل شوي زما د ټولو رئیسیابانو هغه توکي چې عملي کوي په دې وزارت باید صحیح وشي وزارت په دې معنا چې دا پیسې دغه شیان د کیفیت په اساس باندې ختم شي وزارت دې ته وایي چې تاسو ته باید هغه پروپوزل چې کوم یو دی هغه تاسو ته باید تشریح کړي هر څوک تشریح کړي ولسوال صاحب مشران هغه سکتوري ادارو مشران دا باید تشریح کړي خو یو شی دی چې نظارت او مداخله سره فرق کله کله د نظارت په نوم باندې مداخلې د نظارت په نوم باندې یو څه غوښتنه عام یې نه وي استثناءات په هر شي کې شته خو دا کارونه هم شته په بعضې ځایونو کې شته نو په دې خاطر نظارت وکړئ خو مداخلې چې د کار بندېدو سبب نه شي ځکه چې که ته کار بند شي هغه پروژه بندېږي دغه پیسې چې څه کال منظور شوي دي دا تا نزدیک بل کال ته نو موږ نه غواړو چې پیسې د موږ نه لاړې شي حالدا چې موږ ضرورت ولرو نو کیفیت په لحاظ باندې دغه پروګرامونه چې تاسو ته عملي شوي دي او عملي کېږي د دې باید یو صحیح نظارت وشي او دا تقریبا تاسو ته د 330 میلیونه افغانۍ په دې خاطر زموږ وظیفه دا ده 95% معلومات دا باید په ولس سره شریک شي
یوازې په امنیتي مسایلو کې هغه عملیاتي پلان چا ساتل شي اما نور په حکومتدارۍ پروژه ده که بل شی دی که هغه دلته مؤسسه کار کوي هم د حکومت د برکته کار کوي لکه بعضې وختونه دا کار د مؤسسې وکړي چې حکومت اجازه ورکړي که مؤسسه هلته چېرته کار کوي اوس فرضاً د سویډن کمیټه د دې ځای نه خپل پروګرام انتقالوه بل ولایت ته رئیس صاحب د انکشاف اداره شته نو ما ورته ویلې چې کوم په ولسوالیو کې نسبي پروګرام نشته دی د ولسي پروګرام د ګوشته کې نشته نو هغه پیسې دې ځای ته راانتقال نو په دې خاطر باندې که هر څوک دلته کار کوي د ولس لپاره کار کېږي که دلته خامخا د حکومت نو په دې خاطر باندې بعضې وخت کې موږ ووایو دا پروګرام راته فلاني NGO وکړي نو حکومت ماته څه کړي دا خبره ځکه موږ باید د حکومت اعتبار پورته بوځو د ولس اعتبار باید پورته بوځو او د نظام باید پورته لاړ شي ځکه بې د نظام او تاسې ژوند نشي کولی د بډګانې ډېر ویلي نو زما هیله دا ده چې په ټولو ساحو کې د هغه امنیت دی د هغه حکومتداري ده اکتشاف ده ټول باید په شریکه سره کار وکړي حکومت او د ولس ترمنځ باید فاصله نه وي زما راتګ هدف همدا دی چې څه چې وي باید په واضحه توګه پای سره شریک شي او بل فرد دلته امنیت خرابېږي ولسوال بل ته یا بلی زه بل ته والي یم یا بلی یم ضرر یې چا ته رسېږي ولس ته رسېږي موږ ولس په حکومت باندې باید احسان ونه کړي او حکومت باید په ولس باندې ځکه چې موږ هم ستاسې اولاد یو اوس که دلته امن نه وی زه به چېرته راتلم او که راغلی یم جنګي په حالت کې وی دونه مشران به چېرته لیدلي په دې خاطر باندې امنیت مهم دی او امنیت کې د ولس علماو روحاني رول ټول ډېر مهم دی او څلوېښت کاله په تجربه ده موږ تاسې ډېرې قصې ولیدلې ډېرې قرباني مو ورکړې نو بس نه باید د چا په خبرو ولېږو نه د بل چا جنګونه باید دې وطن ته راوړو او بالاخره موږ باید یو باثباته سولامیزه نظام باید ولرو او په ابادۍ کې نه په ورانۍ نو زه بیا هم تاسې نه ډېره زیاته مننه کوم چې دلته په دې ګرمۍ کې راغلئ همیشه زه ستاسو په خدمت کې یم انشاءالله دا به اخري راتګ د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د 8 میلیونو افغانیو په مالي لګښت د اوبو 15 ذخیرې د یو کال په موده کې تر جوړېدو وروسته د چنګاښ په 19مه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سویډن کمیټې په 22 میلیون افغانیو مالي لګښت د 14 شوراګانو له لوري د 14 بېلابېلو پروژو چارې پیل شوې چې د شاوخوا شپږ میاشتو په موده کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ګوشتې په ولسوالۍ کې هغه پروژې چې تکمیلېدو په حالت کې دي او څه چې موږ نوي پلان کړي دي نو د 330.1 میلیون افغانیو په حدود کې پروژې دلته تطبیق کېږي. دغه کومه افتتاح چې اوس دغه سړک دلته موږ وکړله نو دلته د سویډن د کمیټې لخوا 14 پروژې چې هغه د ولسونو لخوا انتخاب شوي دي چې یو پکې د دې سړک جوړول دي
دا دلته جوړیږي او ټول ارزښت د دې 14 پروژو چې یوازې سویډن کمیټه دلته عملي کوي 22 میلیونه افغانۍ ده. نو زه د ګوشتې ولسونو ته د دې پروګرامونو مبارکي وایم او هم د خپلو همکارانو د ولسوال صاحب او د دې د ولسونو مننه کوم چې دلته امنیت تامین کړی دی، د پروژو په تطبیق کې همکاري کوي او څونه چې دیو همکاري اضافه کیږي څومره چې امنیت ښه کیږي انکشاف په خپله رامنځته کیږي. نو زه امید لرم چې دیو نه دیو موثره شي. نو زما د ولسونو هم دا دغه ده چې دیو نظارت باید وکړي، مداخله ونه کړي او هر څوک چې د دې پروژې د بندېدلو یا د ځنډېدلو معنی ګرځي دیو باید په خپل هغه مشکل ته حل کړي او د هغې مخه ونیسي. نو خو موږ په دې دغه پروژې تاسې به اورېدلي وي چې سږکال موږ دلته 7 مکاتب تعمیرونه جوړوو. دغه پروژې چې ما تاسو یاد کړې د 320 میلیونه افغانۍ وو تکمیلېدلو په حالت کې دي او یا نوي شروع کېږي چې دې کې استنادي دیوالونه دي، مکاتب دي، د اوبو شبکې دي، سړکونه دي، دا ټول پکې شامل دي او صحي پروګرامونه هم شته. د والي صاحب او راغلو مېلمنو ټول مننه کوو میډیا ورونو نه چې دلته راغله او دغه پروژې نږدې له وکتلې او نور هم ترې غوښتنه کوو چې که نور هم دا د ولس تاسو په خپله یینئ او وینئ په میډیا کې هم ګورئ همداسې هم ګورئ چې دلته ډېر کم کارونه شوي، موږ چې توجه یې آینده کې یو کارونه کوم کارونه چې دې ولسوالۍ ته شوي دي دومره یو ولسوالۍ کې نه دي شوي. په واقعیت سره په دې باید سترګې پټې نه کړو که باغونه دي که سړکونه دي که نور کارونه دي. څومره کارونه چې ګوشتې ولسوالۍ ته شوي هغه په یو ځای کې